بازار پرون داسې تاوان وکړ چې د 1978 کال راهیسې ساری نه لري. په پاناما کې مخالف ګوندونه او بینالمللي د هغو کسانو حال احوال معلوم کړي چې د جنوبي افریقا د تېرې هفتې د ناکامې کودتا څخه وروسته بندیان شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د لاتینې امریکا ډیپلوماتان وایي توقع لري چې ملګري ملتونه به په مرکزي امریکا کې د خپلې قوې د ځای پر ځای کولو د نیویارک د اتهامو بازار پرون داسې تاوان وکړ چې د 1978 کال راهیسې د بازار د وسطي معیار یعنې د داو جونز انډکس تقریبا 101 پاینټه نشپېته پاینټ ته ورسېد. د اتهامو د بازار د رالوېدلو علت ترې یوازې د یونایټډ ایرلاینز د ستونزې وې. اچونکي دغه راز د سود د اندازې په باب اندېښنه لري او فکر کوي چې په دیوالي شوو شرکتونو اتهامو د اتهامو بازار په تاوان وړي. Ich wünsche Ihnen dafür einen guten Empfang. Und nun die Nachrichten. چې دوی به ښایي تر یکشنبې پورې خپلو کورونو ته ولاړ شي. د انګولا د یاغیانو مشر جوناس ساویمبي وایي امکان شته چې د دې میاشتې د پای نه د مخه د هېواد د 14 کلن کورني جنګ د ختمولو په غرض د اوربند موافقه لاسلیک شي. ساویمبي په لندن کې د برطانیې د بهرنیو چارو د وزیر سره تر مذاکرو وروسته دا خبره وکړه. هغه وویل یونیتا بې د کوم قید و شرطه د سولې مذاکرو ته چمتو ده. هغه وویل ګوندې لوندا د یونیتا د اوربند پیشنهادونه ومني. د یونیتا مشر به د هفتې په پای کې فرانسې ته ولاړ شي چې هلته د انګولا د جګړې د ختمولو د منفردتوب د هیئت مشر د ظاهر جمهور رئیس موبوتو سیسیکو سره وګوري. دا واشنگټن دی او تاسو خبرونه اورئ. د لویدیځ آلمان حکومت وایي ختیځ آلمان موافقه کړې ده چې هغو ختیځو آلمانیانو ته چې په وارسا کې یې د بن په سفارت کې پناه اخیستې ده د مهاجرت اسناد ورکړي. خبري رپوټونه وایي څه د پاسه 800 ختیځ آلمانیان اوس په دغه سفارت کې ضمناً ختیځ آلمان وایي پرته له 11 تنو څخه نور ټول هغه نظامونه کوونکي کړي دي چې تېره هفته یې د ختیځ آلمان د تأسیس د 40مې کلیزې په مراسمو کې د هغو مظاهرو په ترڅ کې ونیول چې د دیموکراسۍ په طرفدارۍ سوي وې. د بوداپست څخه راغلي رپوټونه وایي چې د هنګري د کمونیست ګوند چې تېره هفته یې خپل انحلال اعلان کړ سرسخته غړي پر څو ډلو سره ویشل سوي دي. د یانوشکادار د ټولنې په نوم یوه مشر رونالډ انتونیویچ په بوداپست کې وویل چې د ده ډله د ګوند مارکسیستي لینینستي لاره تعقیبوي. یوې بلې ډلې چې ځان د مارکسیستي اتحاد پروګرام بولي د دې هفتې په سر کې خپل تشکیل اعلان کړ. د برطانیې صدر اعظمه مارګریټ تاچر وایي د دې په مشرۍ د برطانیې د محافظه کار ګوند د آزاد بازار سیاست د ختیځې اروپا په کمونیستي هیوادو کې د آزادۍ غوښتنې د اصلاحاتو سرچینه شوه. میرمن تاچر پرون په بلیک پول کې د محافظه کار ګوند په کنفرانس کې وویل 1989 کال د آزادۍ دپاره یو حیرانونکی کال دی. هغې همداشان د خپلو اقتصادي سیاستونو دفاع وکړه او په مخالف کارګر ګوند باندې انتقاد وکړ. د لبنان د پارلمان غړو یوه ورځ وروسته له هغه چې د عربو د اتحادیې د سولې د پلان پر سر سره مخالف شول خپله د جمعې د ماښام غونډه فسخه کړه. د سعودي عربستان د طائف د ښار څخه راغلي رپوټونه وایي چې د پارلمان وکیلان د مسلمانانو او مسیحیانو ترمنځ د قدرت د ویش پر مسئله باندې سره مخالف دي. رپوټونه وایي چې دوی دغه راز د لبنان څخه د سوریې د پوځونو په آینده باندې اختلاف سره لري. د پارلمان وکیلان
چې د لبنان د 14 کلن داخلي جنگ د ختمولو دپاره د سیاسي لارو چارو په پیدا کولو باندې سره غږیږي پر کوچنیو ډلو وویشل شول او د لبنان پر اصلاحاتو یې بحثونه پیل کړل. د سوریې د هوایي قواو یو پیلوټ چې د خپل میګ 23 جنګي الوتکې سره اسرائیلو ته تښتېدلی وایي په اسرائیلو کې هیڅوک د ده په ورتګ خبر نه و. جګړن محمد بسام عادل تل ابیب ته نږدې په یو پوځي اډه کې په مطبوعاتي کنفرانس کې وویل مخکې له دې چې هغه په چهارشنبې د سوریې څخه پرواز وکړي د اسرائیلو سره هیڅ راز تماس نه درلود. په ډېره ټیټه ارتفاع او په زیات سرعت سره تیر سو او د دې دپاره چې وښیي د دښمنۍ نیت نه لري نو د الکترونیکي وسایل یې خاموشه کړي وو. ښاغلي ازادۍ او اسرائیلو ته راغلی دی. د بنګلادیش د پایتخت ډاکې پولیس وایي اور اچونکو د غریبو خلکو په ګاونډ کې د خلکو کورونو ته اور واچاوه. 8 تنه یې ووژل او لږ تر لږه 100 د خاشو څخه جوړ سوي کورونه یې تباه کړل. د اطفایې د کارکوونکو په شمول څه د پاسه 50 کسان د ډاکې په شمالي برخو کې د دغه اور د لګېدلو په اساس زخمیان شول. پولیسو 12 تنه په دې ګناه ونیول چې ویل یې د نامعلومو عناصرو لخوا یې د کورونو څخه پاکه کړي او مځکه یې لاندې کې دغو کورونو ته اورونه اچولي وه. د سریلانکا په پایتخت کولمبو کې د عالي محکمې یوه قاضي د هغو 3 تنو تامیلیانو د خوشي کېدلو امر کړی دی چې په 1980 کال کې یې یوه جټ الوتکه په بم والوزوله او 14 تنه یې ووژل. دغه قاضي دغه اقدام وروسته له هغه وکړ چې څارنوال وویل حکومت نه غواړي دغه قضیه تعقیب کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکوي حکومت دغه تصمیم د نیول سوو کسانو د اقرارونو او په محکمه کې د وړاندې سوو شواهدو په اساس ونیوي. دا دی د خبرونو په پای کې اوس د مهمو خبرونو لنډیز یو وار بیا واورئ. Die Vorsitzenden der 4 anderen Parteien und der Präsident der Nationalen Front bekräftigten während des Meinungsaustausches, die DDR sei das Werk aller ګوندونه په دې ټینګار کوي چې یو بین المللي کمیسیون دې د هغو کسانو حال احوال معلوم کړي چې د جنرال مانویل نوریګا د تېرې هفتې د ناکامې کودتا څخه وروسته بندیان سوي دي. او په ملګرو ملتونو کې د لاتینې امریکا ډیپلوماتان وایي توقع لري چې ملګري ملتونه به په مرکزي امریکا کې د خپلې ویزې د ځای پر ځای کولو منظوري ورکړي. دا واشنګټن دی او تاسو زموږ دوهمه سهارنۍ خپرونه په لنډو څپو 19.4 25.48 10.19 او 2.22 متر باندې اوري. په دې خپرونه کې به لومړی وګورو چې د فلسطین د خپلواکۍ مؤسسه د امریکا د منځني ختیځ د سولې د پلان په باب څه وایي. د روانې وضع په باب یو رپورټ راواخلو. بیا د مناسباتو او په پای کې هم په شوروي اتحاد کې د وروستیو ناکرارۍ په باره کې رپورټونو ته غوږ ونیسو او د خبرونو د لنډیز د پیل څخه مخکې به د مجاهدینو د موقتي حکومت د نقال حامد کرزي سره زموږ د همکار مرکې ته غوږ ونیسو. اوس به راسو خپل لومړني مطلب ته. د فلسطین د خپلواکۍ د مؤسسې PLO یو عالي رتبه مامور ویلي دي دغه مؤسسه هغه پلان رغوي چې د متحده ایالاتو د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو دپاره وړاندې کوي. په قاهره کې د امریکا ژغ خبریال لیاري جیمز په دې باره کې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د فلسطین دغه عالي رتبه مامور د مصر د خارجه وزیر سره د منځني ختیځ د سولې په تازه جریان باندې د خبرو اترو دپاره قاهرې ته رسېدلی. غوږ ونیسئ د رپورټ متن ته. د مصر د خبر رسولو رسمي اژانس د فلسطین د خپلواکۍ د استرائیه کمیټه د یو غړي یاسر عابد ربو په حواله ویلي دي نه د متحده ایالاتو د خارجه وزیر بیکر د صلح 15 فقریز پلان فلسطینیانو ته د منورې او اسحاق شرمي پلان چې په تېر مۍ کې وړاندې کړی و. د فلسطین د خپلواکۍ د مؤسسې PLO دغه لوړ رتبه مامور وویل دغه مؤسسه به په خپل دې حق ټینګار کوي
چې د اسرائیلو کابینې په دې باره کې د مصر یو پلان رد کړو. دا پلان په روانه هفته کې د غور او کتنې لپاره د مصر او اسرائیل حکومتونو ته وړاندې کړی شوی دی. د واشنګټن ریپورټونه وایي چې اسرائیلیان د بیکر په پلان کې خوندورو خبرو په باره کې اندېښمن دي. او دوهمه دا چې په کومو موضوعاتو به غور کېږي. د اسرائیلیانو ځینې مشران ټینګار کوي چې د فلسطینیانو د هیئت په تشکیل باندې باید چې مصر، اسرائیل او متحده ایالات موافقه وکړي او یوازې د اسرائیلو په نیولو شویو سیمو کې د انتخاباتو په موضوع دې خبرې اترې وشي او بس. داسې فکر کېږي چې د ښاغلي بیکر په پیشنهاد کې ویل شوي دي چې که د فلسطینیانو د هیئت ترکیب د اسرائیلیانو خوښ نه وي نو هغوی بیا په خبرو اترو کې د ګډون نه کولو حق لري او دا چې د دواړو خواو ترمنځ په نورو موضوعاتو هم خبرې اترې کېدی شي. د فلسطین د خپلواکۍ د مؤسسې پیلو د اجراییه کمیټې دوه تنه غړي عابد ربو او محمود عباس د مصر د بهرنیو چارو د وزیر عصمت عبدالمجید سره د خبرو اترو لپاره قاهرې ته رسېدلي دي. دا دواړه کسان به سبا له بغداد ته وځي چې هلته د فلسطین د خپلواکۍ د مؤسسې پیلو د 108 غړو د مرکزي شورا په غونډه کې ګډون وکړي. انتظار کېږي چې دغه شورا به د منځني ختیځ د صلحې د جریان په ټولو تازه اقداماتو د غور کولو نه وروسته یوه بیانیه خپروي. د پیلو د مرکزي شورا دا غونډه په داسې حالاتو کې جوړیږي چې د منځني ختیځ د صلحې په مسله د دغه تنظیم په واکمنو مقاماتو کې پریشانی او اندېښنې ورځ پر ورځ زیاتېږي. د پیلو د رئیس یاسر عرفات یو عالی رتبه مشاور په روانه هفته کې په واشنګټن تورو لګاو چې هغه په دې برخه کې په زغرده اقدام نه کوي او یو بل مشاور یې دا خبرداری ورکړو چې د بوش حکومت باید د منځني ختیځ د صلحې په جریان کې یو مستقیم نقش ولري او که نه وي نو بیا یې د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ د اوضاعو د خرابېدو خطر ومني. د شوروي اتحاد څخه وروسته چې د دغو ګوندونو پولینډ د امریکا ژغ خبریال د شوروي اتحاد لوی څارنوال وړاندې ورځ وکړ چې تحقیقات وکړي. شوروي پوځ د نازیانو او شوروي اتحاد قرارداد په نام یادېده د 19 سپتمبر کې د پولند د اشغالولو په وخت کې دغه پولندي صاحب منصبان نیولي وو. پولندي او لویدیځ تاریخ پوهان فکر کوي چې دغه صاحب منصبان د کال 1940 په پسرلي کې د شوروي اتحاد د وخت خفیه پولیسو NKVD وژلي وو. جرمني عسکرو په کال 1943 کې له 4200 نه زیات مړي سمولینسکي ته نږدې د کیتن په ځنګل کې چې ټول په یوه قبر کې ښخ شوي وو پیدا کړل. خو د 11,000 نورو صاحب منصبانو مړي تر اوسه پورې نه دي موندل شوي. دغه قتلونه د شوروي او پولند د اړیکو په تاریخ کې چې تل د ستونزو نه ډک وو تر ټولو نه غټ او دردونکو مسایلو په جمله کې راځي. د دویم نړیوال جنګ وروسته لسګونو کلونه شوروي اتحاد او پولندي مقاماتو د دغو انسان وژلو ملامتي په نازي آلمان اچوله، خو لویدیځو تاریخ پوهانو دغه ادعا غلطه بلله. 2 کاله مخکې پولند او شوروي اتحاد د دوی په اصطلاح د دغو دواړو ملکونو د اړیکو د تاریخ د تیاره ټکو د رڼا کولو دپاره د تاریخ پوهانو یو ګډ کمیسیون وټاکه. خو ظاهرا دغو تاریخ پوهانو ونقش وکړی چې په دې خبره موافقې ته سره ورسېږي چې دغه پولندي صاحب منصبان چا وژلي وو. د دغه کمیسیون پولندي غړي تېر کال دې نتیجې ته ورسېدل چې پولندي صاحب منصبان د شوروي خفیه پولیسو NKVD وژلي وو، مګر د کمیسیون شوروي غړو په دې هکله هېڅ هم نه وو ویلي. د پولند لوی څارنوال وړمه ورځ د پولند د تاریخ پوهانو د راپورټ په ارتباط وویل چې د هغوی تحقیقات او مطالعات دا شک تقویه کوي چې د پولندي صاحب منصبانو د وژلو مسؤل شورویان دي. په یوه بله مربوطه مګر جدا وینا کې د پولند لوی څارنوال شوروي اتحاد دې ته تشویق کړ
چې د نازیانو په ضد د پولند د مقاومت 14 هغه مشران را پیدا کړي چې د شوروي اردو د جنگ په پای کې تښتولي وو او په ماسکو کې په یوه نمایشي محکمه کې د باندستانو تور پرې لګول شوی وو. ویل کېږي چې د پولند د کمونیست ګوند مشر راکوسکي د شوروي د مشر ګورباچوف سره په ماسکو کې د نورو مسایلو ترڅنګ په جنگ کې د شوروي په غلط سلوک هم خبرې کړې دي. د شوروي اتحاد د جمهور رئیس ګورباچوف سره د کتنې نه وروسته ښاغلي راکوسکي ډاډ څرګند کړ چې شوروي اتحاد به د ده په وینا د کیټن د غم لړلې پېښې ځواب راوباسي. د هغه په وینا شوروي مشر ډېر نور مشکلات چې تر دې نه هم د شوروي اتحاد لپاره دردونکي د شوروي اتحاد په عالي شورا کې د ارمنستان وکیلانو غږ کړی دی چې د آذربایجان لخوا د ارمنستان په محاصره باندې د جدي غور وکړي. د ارمنستان وکیلان د اعتراض په نامه د غونډې څخه ووتل. د امریکا غږ د شوروي چارو خبریال جون بیچر په خپل رپورټ کې لیکي چې ارمنیان د دغه بلوکاډ په ماتولو کې جدي دي او د هغې په باب د واقعیتونو خپرېدل غواړي. پام وکړئ د رپورټ متن. دغه محاصره د شوروي اتحاد د دوو ګاونډو جمهوریتونو ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرهباغ د آینده په سر د شخړې یو نوی پړاو دی. د ناګورنو قرهباغ سیمه په آذربایجان کې یوه په اصطلاح خودمختاره سیمه ده. د ناګورنو قرهباغ اکثر اوسېدونکي ارمنیان دي او غواړي چې دا سیمه دې په ارمنستان پورې وتړله شي. په ارمنستان کې اوس د خوراک او سون موادو تقریبا بیخي کمی راغلی دی. د ارمنستان وکیلان وایي د دې محاصرې د لاسه یوازې په سپتامبر او روانه میاشت کې 700 اورګاډي دغه سیمې ته نه دي پرېښودل شوي او 2 میلیونه ټنه خوراکي مواد او سامان ارمنستان ته نه دی رسېدلی. اکثر دغه سامان لپاره د ارمنستان د سیمو لپاره وکیلان ښکار کوي پخوا تر دې چې ارمنستان ته داخل شي باراناران ورننوځي د ورو په بوجۍ پټرول ورتوی کړي دارو درمل چې وګوري بهر ته یې وغورځوي او هغه مصنوعي لاسوپښې چې د ارمنستان زلزله ځپلو ته راوړل کېږي هغه ټول تباه کړي. وکیلانو همداسې هم د آذربایجان په مقاماتو الزام ولګاوه چې په لوی لاس سیمې ته د تیلو چلول ځنډوي. د تېرې یوې نیمې میاشتې کې د آذربایجان له لارې ارمنستان ته هغه هفته د شوروي اتحاد عالي شورا چې حکومت ته د دغه بلوکاډ ماتولو کې پوره واک ورکړي. د سهشنبې په ورځ د صدارت معین لیو وارانین عالي شورا ته د کارونو د پرمختګ په باب معلومات ورکړل. د ارمنستان یوې وکیلې لودمیلا آرتوریان وویل د صدراعظم معین په مشکلاتو ښه ارزیابي کړې او د بندیز په ختمولو کې د حکومت مشکلات ښه بیان کړي. د ارمنستان وکیلانو ونه کړی شو چې په مرکزي حکومت دا ومني چې د بندیز د ختمولو لپاره نور اقدامات هم وکړي. د هغې په ځای د عالي شورا یوه فیصله ارمنستان او آذربایجان محلي حکومتونو ته هدایت ورکوي چې دا موضوع دې په خپلو منځو کې سره حل کړي. د ارمنستان وکیلان له مجلس نه ووتل. لکه پیغله ارتونیان چې وایي د ارمنستان او نګورنو قرهباغ وکیلانو نشو کولی چې داسې یوه مسوده وزغمي چې په حقیقت کې وایي چې ارمنستان د خپله انده په ځان بندیز لګولی دی. د دغې موضوع د تفصیل لپاره همدغو نمایندګانو یو خبري کنفرانس راوباله او ویې ویل د مجلس نه د دوی وتل د دې دپاره و چې دوی خلک د موضوع جدیت ته ملتفت دي. هغوی ویل د مجلس په نورو غونډو کې په ضرور ادعا کوي ځکه که دا کار ونه کړي داسې به وي لکه په جنګ کې چې سړی تېښته وکړي. که څوک په تطاق حامد کرزی په دې وروستیو شپو کې واشنګټن ته راغلی او د پښتو څانګې یوه همکار د هغه سره یو مرکه کړې ده چې دا دې مرکه وړاندې کېږي. محترم کرزی صاحب څه فکر کوي چې د مجاهدینو موقتي حکومت رښتیا هم داسې ګڼي چې په دغه حکومت کې
د دې د مخ چې دا حکومت جوړ شي د شورا په دوران کې اوس موږ ډېر هڅه دا وه چې زموږ وروڼه چې په ایران کې مسکن دي هغه راسي او زموږ سره یو ځای شي او د افغانستان د اسلامي عبوري حکومت د لا پراخولو دپاره زموږ سره ملګري شي او خپله حصه پکې واخلي. نو کردای صاحب بعضې خلکو خو پخوا داسې ویلي سي په مجاهدینو کې یو ډول داسې احساس موجود ده چې بعضې کسان د دې طرفدار دي چې هغه په ایران کې ډېره مجاهدین په دغه حکومت کې برخه واخلي او بعضې خلک مخالف دي. څه فکر کوي چې دا خبره تر کومه حده رښتیا ده؟ دا هم بلکل رښتیا ده چې ځینې احزاب د افغانه احزاب چې پخوا وه ځینې احزاب مخالفه وه د دوی د راتګ او ځینې نه وه، اما دوی ځینې شرایط درلودله داسې قطعي مخالفت یې نه ده کړی. دوی وویل چې هغه شرایط چې هغو د ایران احزابو د افغاني احزابو چې په ایران کې هغو غوښتل چې په هغه اساس راسي دوی د هغو شرایطو سره توافق نه درلودی. اما که داسې حالت منځته راسي چې زموږ د دغو احزابو چې په پېښور کې ځینې احزاب او د ایران د احزابو تر مابین یو نوع درمیانه صورت ټینګ شي، فکر کوم چې څوک مخالفت ونه کړي. اما پخپله د افغانستان اسلامي عبوري حکومت په مجموعي ترتیب سره ډېر جدي په دې هڅه کې دی چې دا زموږ افغاني وروڼه چې په ایران کې دي دوی د عبوري حکومت شامل کړي او دا وطني وچ راسي. ټاکل شوی چې یو هیئت امریکې ته راشي او د ملګرو ملتونو د عمومي ټولنې په غونډې کې د افغانستان د قضیې لپاره فعالیت وکړي، دغه هیئت رانغی. ولې؟ هغه اوس دا هیئت وټاکل شو زما 2 شپې کېږي 2 ورځې کېدلې چې راغلی دلته واشنګټن ته. نو بیا ما ته ټلیفون وشو د پېښور څخه چې هغه هیئت درځي او ته هم په دې هیئت کې وې. زه ورته منتظره شوم، هیئت را ونه رسېدی. هیئت قرار و چې راسي دلته په اسلامي کنفرانس په غونډه کې چې په ملل متحد کې کېدله شرکت وکړي او وروسته هغه نه د ملل متحد د افغانستان په غونډه کې چې دا خبرې کېدلې په هغې کې شرکت وکړي. اما د اسلامي کنفرانس تېر شو او په ملل متحد کې د افغانستان پر مسله باندې بشپړ ښکار نه کوم چې خبرې وتلې اوسي، ځکه چې د پاکستان او د شوروي اتحاد تر مابین یو داسې مسوده جوړه شوې ده چې هغه به د اکثریت آرا د منلو وړ وي او پر هغه باندې به خبرې ونه شي، صرف د یو مجموعي رایې دپاره ته به وړاندې شي. نو د خبرو ځای او د فعالیت ځای به ډېر نه وي. اما ما پرون داسې واورېدله د پېښور څخه چې ګواکې دا هیئت اوس غواړي چې په دغو نږدې ورځو کې د اکتوبر په وسط کې واشنګټن ته راسي، شاید چې دلته د ځینې نور کارونه دپاره. زه په دې آخري پلان کې ډېر معلومات نه لرم. او کرزی صاحب داسې ویل کېده چې اصلا د حکمتیار صاحب نه غوښتنه شوې وه چې د دغه هیئت ریاست وکړي، یعنې هغه هیئت چې قرار اوسه نیویارک ته راسي. بله ښه. دا خبره تر کوم ځای ولا زه په خبر نه امکان لري چې دا سوی ول چې حکمتیار صاحب د عبوري حکومت د وزارت خارجیه یعنې تمام او کلي مقاطع نه ده کړې، صرف معلق کړې ده خپل وضعیت په دې حکومت کې. امکان لري چې د حکومت لخوا دا پېشنهاد وکړل سوی وي. اما موږ داسې اواز دلته راوړل چې ګواکې مولوي صاحب خالص به د هیئت مشرتوب وکړي او وروسته به مولوي صاحب خالص ځینې مشکلاتو په دلیل عفو غوښتې وو او ما یې ماتلو سره رانغی. نو کرزی صاحب د ما بله پوښتنه د انتخاباتو په باره کې ده. بلې صاحب، داسې معلومېږي چې د موقتي حکومت یا داسې وایم چې د افغانستان د مجاهدینو د 2 تنظیمونو جملې نه 2 تنظیمونه، یعنې حزب اسلامي او د افغانستان د ملي اسلامي محاذ تنظیم، دوی دواړه د انتخاباتو طرفدار دي. مګر نورو مشرانو پخوا د انتخابات سره څه فکر کوئ چې په دغه باره کې به کوم موافقه شي یا نه چې انتخابات به وشي که به همدغه شکل دا موضوع جنجالي پاتې شي؟ والله د انتخاباتو په باره کې خو دا ستاسې فرموله صحیح ده. حزب اسلامي د جناب حکمتیار صاحب او محاذ ملي د حکومت صاحب په مشرۍ دوی د انتخاباتو غوښتنه
تر نور احزابو ډېره کوي او هغه وخت چې د عبوري حکومت جوړ شو عبوري حکومت په ګډه سره د ټول احزاب د عبوري حکومت په دې فیصله وکړه چې باید انتخابات په افغانستان کې وشي او په دننه پاکستان کې کې وشي حکومت په دې مسله باندې کوم نه لري او راغلی چې په هغه هغه بار دا وایي چې حکومت په دې عبوري حکومت انتخابات ته ملا وتړي او انتخابات وکړي او اکثریت کې دا تصمیم ونیول شوی مولوي صاحب خالص په دې مسلې مخالفت ونه کړي هغه طرفداري کوي هغه دا واضح کړی دی چې دوی په هېڅ وخت حکومت په مقابل کې مخالفت ونه کړي چې د اکثریت له مدد نو کرزی صاحب به یو په ټپه ځایېدلی حالت دی هم په نظامي لحاظ او هم په سیاسي لحاظ فکر کوئ چې په دې نږدې راتلونکو وختو کې به داسې پوره بدلون چې دغه اوسني حالت ته تغییر ورکړي یعنې یا په پوځي لحاظ باندې مثلا د مجاهدینو برای هغه چې ترلاسه شي یا په سیاسي لحاظ باندې کوم بدلون رامنځته شي تاسو کوم امکان پیشبیني کوئ ولا څلورو پنځو میاشتو لپاره تاسو ته خبره شي د مهماتو او د سراو سخت تکلیف و هلته مستقر په پېښور کې د په سیاسي ساحه کې عبوري حکومت باید صدره خبره نور هم وسیع البنیاده دي او چپ له کمونستانو څخه زموږ خلاف د وطن خواخوږي دي هغه ملاتړ کوي عبوري حکومت کې په تمام معنا صح ولري او دا هم باید اضافه شي چې عبوري حکومت په دې حصه کې رښتیا چې کوم کوي افغانان چې د افغانستان په مسله کې مسلمانان دي د هغو څخه څو واره خواهش کړی دی چې رئیس په عبوري حکومت کې سهم واخلي چا همکاري اعلان کړی دی چې مختلف غوښتلي اما دا واقع چې باید عبوري حکومت تر فعلي حالت لا ډېر پراخ بنسټه شي یو صحیح خبره ده نو کرزی صاحب زما بله پوښتنه دا ده بعضې خلک داسې فکر کوي چې که چیرې د افغانستان سیاسي واچ شاه صحنې ته داخل سي نو ممکنه ده چې د ده په راتګ سره به په مجاهدینو کې یو ډول اتحاد رامنځته شي او